سلامونه د کونړ ټي وي درنو لیدونکو ستړي مشئ په خیرونو د رمضان یا د روژې مبارکه میاشت مو مبارک شه ځکه زمونږ په روژه کې لومړنۍ خپرونه ده نو نن درته فقط په اسداباد ښار کې چې په روژه کې ډېر مشهور څه وي دا وړاندې کوم او د دې سربیره ډېر یو جالبه خپرونه درته لرم درنو دوستانو چکني خو طبعا تاسې ټولو ته معلومه ده چې په اسداباد ښار کې چې دی چکني ډېره زیاته مشهوره وي خو دلته بیا مخې ته یو پهلوان راځي چې د هغه پهلوان چکني ډېره زیاته مشهوره ده تاسې کې به داسې ملګري هم وي چې د هغوی چکني به یې زیاتره د کونړ ملګري نو حتما به یې دغه چکني نوشیجان کړي وي له دې سربیره اسداباد ښار په روژه کې ډېر زیات ګرم وي او دغه خپرونه موږ نو د روژه ماتي خپرونه را ځانګړې کړې ده تاسې ګورئ نن په اسداباد ښار کې د نورو ورځو په پرتله بیروبار یو څه ډېر دی ځکه چې د روژې مازدیګری دی او بیخي نو غالبا روژه ماتي ته یو ساعت پاتې دی تاسو دوستانو کوم پهلوان چې مې ورته یاد کړی و هغه دا دی نو دلته بیا د ټول اسداباد ښار په پرتله د دې چکني ډېره زیاته مشهوره ده او خلک له ډېرو لرو ځایونو څخه راځي چې له دې چکني ترلاسه کړي ځکه دلته نو اوس له دې سره خبرې نه کېږي تاسې ګورئ خپله چې ډېر زیات خلک ورته ولاړ دي او بیروبار دی زو دوستانو دلته درته یو بل څه جالب وړاندې کوم اخوا زموږ یو نږدې ملګری او همدارنګه په کونړ کې فعاله ژورنالست ملګری چې دلته یې ځان ته یو د کار زمینه برابره کړې ده رسمي دندې وروسته دلته یو بل روزګار کوي راځئ چې دغه روزګار یې هم راسره ننداره کوي درنو لیدونکو نو دلته راغلو د هارون درد خواته چې تکنه ژورنالست دی او د اسداباد ښار کې دلته نو د چکنۍ او همدغه راز د مربا او د نور ډېر څه زمینه ځان ته برابره کړې ده تر څو دلته نور ځوانان هم تشویق کړي او ورونه یې موږ سره دي چې دی هم تشویق کړي او خپل کار پرې مخته بوځي نو موږ به ورسره درده وخت به لرې د خیره مایک ونیسه څه حال دی مننه خیر دوستان دې ګوري نو ښه راغلاست به ورسره وکړي ډېره مننه د کونړ ټي وي یوټیوب چینل ټولو درنو لیدونکو ته سلامونه نیکې هیلې او خپل احترامات وړاندې کوم په دې هیله باندې چې دا نهمه روژه به یې تر دې وخته پورې په خیر او خوشحالۍ را رسولي ډېره مننه دا راته ووایه چې د ژوند چارې څنګه دي او ستاسې کاروبار د رسمي دندې نه وروسته دا کاروبار څنګه روان دی د ژوند چارې الحمدلله بیخي ښې دي او زه همدا اوس خپلې وظیفې نه راغلم دلته مې د وروڼو سره کومک کوم همکاري ورسره د دې لارې غواړې نورو ځوانانو ته څه پیغام وړاندې کړي چې راځي دلته د رسمي دندې نه وروسته خپل کاروبار یا د وروڼو سره مرسته کوي او دا خو معلومه خبره ده بېروزګاري هغه څه دي چې موږ او تاسو په قسمه قسم مرضونو باندې په قسمه قسم نشو باندې د دې ترڅنګ په قسمه قسم اعمالو باندې اخته کېږو نو ټول ځوانانو ته زه دا پیغام ورکوم دا مې یوازینۍ هیله ده چې ځوانان کار وکړي روزګار وکړي داسې کېناستونه موږ او تاسو یو متل کوو د خان بیګار هم ښایي نو خان بیګار چې کوو په کار د خپل یو وړوکي کاروبار ځان ته جوړ کړو په اسداباد ښار کې بل ځای کې خو باید چې کار وکړو کار ډېر زیات مهم دی زموږ لپاره دا چې مصروفیت ډېر دی بیروبار دی نو همدغومره خبرې بس دی ډېره زیاته مننه ډېره مننه نو ښه دوستانو دا نو د درد ورونه دي او تاسې کاروبار ګورئ چې اوس مهال مصروف دي درد واقعیت هم چې په خپل هېواد او په خپل وطن دردېږي نو دوستانو زو مخکې په اسداباد ښار کې خو طبعا بیروبار ډېر دی نو ملتیا را سره وکړئ زو دلته چې هغه ډېر جالبه څه وي او ډېر مشهور وي هغه هم درته وړاندې کوو ها دوستانو نو بیا هم ستړي مه شئ اوس نو اسداباد ښار چوک ته راورسېدو چې دغه نو دا ستړي مه شئ دغه نو د اسداباد ښار د شهیدانو چوک په نامه یادېږي او د ښار لوی چوک دی البته دلته واړه چوکونه نور هم شته خو دغه په اسداباد ښار کې بیا تر ټولو لوی چوک دی او په دې ځای دا ډېر مشهور چوک هم دی چې د شهیدانو چوک ورته وایي ځان له یو تاریخي کیسه لري خو بهرحال موږ راځو د خپل خپرونې ته چې د روژې موضوع ده نو تاسې ګورئ دغه مختلف قسمه دي نو په روژه کې نه پوهېږم دا چکني ولې ډېره زیاته په اسداباد ښار او په داسې نورو ډېر ښارونو کې خرڅېږي تاسې به راته کمنټ کې دا ووایئ چې په روژه کې د نورو شیانو په پرتله ولې چکني ډېره وي همدغه راز بیکري هم په روژه کې ډېر زیات پرمختګ کوي او ډېر زیات مینوال یا شایقین لري
دغه رنګ ځلوبۍ او نوره بیکري. همدغه راز د اسداباد ښار کې روژه کې یوه بله خبره دا ده چې دا ډول خلکو ته د کار زمینه برابره شوې ده او راځي دلته شوده خرڅوي د دوی نو غواګانې او دغه راز نور ډېر څاروي مالونه لري چې له هغې شوده راوړي او په روژه کې البته بوزه کې نه یې دلته او یوازې په روژه کې راځي او دلته دغه شوده خرڅوي یا یې پلوري. همدغه راز نور د اسداباد ښار ګڼه ګوڼه هم تاسې ګورئ. کجورې ډېر زیاتې دي په اسداباد ښار کې. همدغه راز اچار ډېر زیات دی چې اچار خلک خرڅوي او ډېر زیات مینوال لري. ستړی مه شې قاري صاحب، څه حال دی؟ صحت ښه دی؟ شکر الحمدلله. دا مایک ونیسه زه به نه لږ لرې وردېږم. دا راته ووایې روژې څنګه دي؟ روژې څنګه تېرېږي؟ الحمدلله روژې خو ډېرې ښې دي، ښه یخ موسم دی، ډېر برابر موسم دی. یخ موسم کې خلک وږي کېږي ډېر که نه؟ نه داسې یخ هم نه دی چې سړی وږی کېږي، دا برابر نارمل دی موسم که دی، نه؟ نارمل دی، ډېرې خوندورې روژې دي الحمدلله. داسې خوندورې روژې دي. نور کله هم نیولې وي که یوازې لومړنی کال دی چې تېر کال هم ښې وي، هغه هم داسې نرم موسم. ډېری خلک بیا وایي چې روژې سختې نه وي، خو بیا څه روژې نه وي، باید سخت وي. خو سختې خو خلک همدا هغه کوي چې موږ باجر ډېر وشي چې تکلیف ډېر تېر کړو، الله به ثواب راته ډېر راکړي. خو هغه دغه مطلب خو اسان رحم خو د الله کم نه وي، اسان یعنې دا د الله یو رحم دی چې په موږ شوی دی او سږ کال روژې ډېرې زیاتې اسانې دي. دا راته ووایي نن څویمه روژه ده؟ نن نهمه روژه ده. نهمه روژه ده. څه پیغام لري؟ مهرباني کونړ ټي وي دی او ډېر زیات دوستان بس ګوري. پیغام مو دا دی ځوانانو ته چې په رمضان میاشت ده او ښه عبادت دی وکړي، نور داسې نشو او بدو کارونو نه دې لاس واخلي. او دا خو د یو چانس میاشت ده چې الله پکې اجر انسانانو ته مسلمانانو ته ډېر ورکوي. نو ټول همدا پیغام دی چې کوشش دې وکړي، ښه وخت لمونځونه دې وکړي، جمع دې وکړي، تراویح دې وکړي، نیک اعمال دې وکړي. ډېره مننه قاري صاحب، سلامت اوسئ، کور ودان. ډېره مننه دوستانو. نو په لږ ساعت کې دومره ډېر خلک راټول شو ځکه چې بیروبار دی او په اسداباد ښار کې خلکو ګڼه ګوڼه هم ډېره ده. نو دلته بیا یوه ستونزه یې کله چې د چا سره خبرې کوې یا ویډیو کوې یا خپرونه کوې نو دا ډول خلک ډېر زیات راټولېږي. ښه نو ځو مخکې ځو، ما ته به لږه لار راکړې وروره. نو دوستانو داسې ګورئ دا اسداباد ښار چوک دی او چوک کې ډېر زیات بیروبار دی. شوده چې مې خدای کړي وو دغه د اسداباد ښار شوده دي او ښه شوده دي. دغه شاه زلمی راغلی دی او شوده پلوري. ستړی مه شې، څنګه یې؟ نو دلته هر څوک راځي بیا ګوري چې زه څه لپاره ویډیو کوم. دغه خلکو تشویش لږ ډېرېږي نو په دې خاطر روژه ماتي ته تقریبا څه کم یو ساعت پاتې دوستانو. نو په دغه خاطر باندې هغه ډېر بیروبار هم دی خوا ختم شو ځکه چې دلته نو د لرو پرتو ولسوالۍ خلک اسداباد ښار ته د خپلو روزمانه کاروبارونو لپاره راځي. نو طبعا اوس به له دې ځایه خپلو کارونو ته کورونو ته به بخښنې سره کورونو ته ځان رسوي. دا چې تاسې په کوم وطن کې د مسافرۍ ورځې شپې تېروئ او روژه مو په مسافرۍ کې راغله او له دې سربېره زموږ خپرونې ګورئ نو تاسې به راته په کمنټ کې ووایئ او په ټوله کې سږ کال څنګه روژې دي او همدغه راز نن مو تاسې چې په کوم وطن کې وئ او روژه ده هلته نن څویمه روژه ده. په افغانستان کې خو زموږ نن نهمه روژه ده. تر بیا چې زه اظهار څلارزه ستاسو په درانه چوپړ کې زیږېږم د یو سوکاله آباد افغانستان په هیله او انشاءالله موږ به تاسو ته په روژه کې نورې د ډېرې ځانګړې خپرونې چمتو کوو. نو د خدای په امان.